غربت او رکشه تای لوبه پکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو نن بیا هم داسې وسخې ته راغلي یو چې په دغه ساحه کې 15 نفره یتیمان په یو کور کې دي، هیڅوک هم نه لري. په کور کې خوراکي توکي دغه ټول شیان خلا شوي وو. دا چې مونږ خبر شو مونږ راغلو د دوی حال مو له نږدې نه ولیدو. رښتیا هم چې دوی مستحق دي. خدای پاک دې په افغانستان کې صلح او امن راولي چې نور مونږ ته یتیمان پاتې نشي، نور مونږ ته کونډې پاتې نشي، ځکه چې دغه یتیمان او دغه کونډې دي دې پسې هم نه رسېږو، د دې چاره هم نه جوړېږي. دعا به کوو چې الله دې صلح راولي، الله دې امن راولي. دغه شان دوی ته موږ تسلیمو، موږ سره اوسئ. جنگ هم تر ستوني راوستلی د سولې چیغې مو د چملو یو واړه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي. غربت او رکشه تای لوبه پکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي. د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي. قدرمن لیدونکو دغه د هغو یتیمانو سره ناست یو، کوم یتیمان چې وي نن افطار په دغه نړۍ کې نشته. دغه یتیمان ټول عمر به ضروري، خو دغه یتیمان موږ باندې حق لري، باید حق یې ادا کړو. دا چې لوی اختر را روان دی، کم وخت پاتې دی، وموغوښتل چې د لوی اختر دپاره دوی ته کالي هم وکړو چې دغه کالي د دغه ورونو دي، دواړه جوړې همدغسې باندې دا نور کالي چې دي دغه د یوې خورکۍ دی، دغې خورکۍ شوه دغه کالي، خور یې دغه واخلي، دا مې د بلې خورکۍ شوه، دا مې ستا دي، کالي ستا دې واخله دغه پاتې کالي چې دي د په کور کې نورې زنانه دي، دا د هغوی دي، دا به هغوی ته همدغه ماشومان به ورته وسپاري. دغه جوړې دغه کالي هغه د اختر دپاره د دوی د زنانهو دي. راځئ چې موږ داسې په داسې یتیمانو باندې رحم وکړو، راځئ چې دوی سره تر خپل وس مطابق کومک وکړو، راځئ چې هغه حق چې موږ باندې دغه یتیمان لري هغه ادا کړو. د موږ سره جمله کومک شوی و دغو یتیمانو په خاطر باندې 1000 افغانۍ چې په دې کې 12560 افغانۍ د دوی دپاره موږ خوراکي مواد دغه کالي شول ټول دغه شیان واخیستله. پاتې شوې 8480 افغانۍ چې هغه به نغد همدغه ورور ته وسپارو. ورور ته دغه پیسې شمارم 8480 افغانۍ دغه ورور ته ورکوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 200 300 400 400 اویا دا د نوي الله سره بیا هم پکې اضافه دي، دغه ټول هم دغه ورور ته سپارمه. دا چې هغه شیان چې مونږ فکر ته نه دي راغلي، د مونږ ذهن ته نه دي راغلي، هغه به دوی پخپله په دغو پیسو باندې واخلي. مخکې لوی اختر روان دی، هغه ضرورتونه چې دوی لري هغه به پخپله همدغو پیسو باندې پوره کړي. دا چې د دوی موږ سره د خپو ناف نه ورسره ځینې شیان چې هغه بوټان شول، مثلا ټیکري شوله، بسکټې شوې، داسې نور شیان چې دوی ورته خوشحالیږي، د دوی ناف موږ سره نه ورسره هغه بوټان ته پخپله واخلي تر څو دغه اختر هم د دوی خوشحاله تیر شي. لکه څنګه چې موږ د خپلو بچیانو د هر څه غواړو چې ورته یوسو، همدغسې دغه په موږ باندې حق لري. هغه ارمانونه چې په زړه کې لري اختر دپاره یو
بوټان شول یا خولۍ شو هغه په پره کې بیا هم له ټولو مسافرو وروڼو نه ځانګړې مننه کومه چې تل د بېوزلو لاسنیوی کړی چې یوه بېلګې تاسې دلته هم ګورئ چې دا د دوی کوم موږ تر دغه ځایه راورسولو له ټولو همکارانو چې هلې ځلې کوي کوششونه کوي د خپل وطن دپاره ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ تاسو ټول نه دغه د ستاسو کومک تر دغه ځایه راورسېدو دغه یتیمانو ته که څه هم موږ د خوست نه مرکز ګردیز ته راغلو ولې چې دوی په موږ باندې حق وو دغه د الحمدلله دوی ته خپل حق ورسېدو که څه هم چې څومره د موږ لپاره یوه سخته لاره وي لرې لاره وي دا د موږ لپاره هیڅ نه ده ولې چې چېرته مستحق خلک وي هلته به موږ ځان رسوو هلته به د دوی حق موږ رسوو کوم حق چې دوی په موږ باندې لري قدرمن لیدونکو دغه وه د نن ورځې خپرونه د دغو یتیمانو سره په مرکز ګردیز کې تر بله داسې خپرونه چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاصلېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای پامان ولس دې څه کړي دي د بیچاره ولس خبرې کوي خوږې خوږې لکه شکرې کوي خوږې خوږې لکه شکرې کوي د بیچاره ولس خبرې کوي خوږې خوږې لکه شکرې کوي خوږې خوږې لکه شکر کوي فاهم ووایا چې څه دې په خپل زړه کړی دی په خپل زړه کړی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای لوبې په کاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای